پخوانی افغان وزیر یو پاکستانی ډیپلوماټ ډبولی دا چې ولې او پاکستانی ډیپلوماټ څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی سرپرست سید احمد شاه سادات چې اوس په جرمني هیواد کې ژوند کوي او له رسنیز کېدو سره ډیر لیواله ښکاري، د خپلو ملګرو په ملتیا یې په جرمني هیواد کې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ د ډبولو ادعا کړې. د نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه کې دا ادعا شوې دغه ډیپلوماټ نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي برلین کې د هغه پر وینا د یو سابقه پاکستانی ډیپلوماټ سره مخ شوم. پوښتنه مې ځینې وکړه چې رښتیا ووایه تاسې له افغانستانه په حقیقت کې څه غواړئ؟ احمد شاه سادات زیاتوي چې دغه پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ له افغانستان څخه د خپل هیواد غوښتنې په دې ډول ورته په شمیرلي ډول ډاګه کړي. لومړی، د ډیورنډ کرښه پیژندل شوی سرحد دی، په دې کې مشکل مه جوړوئ، موږ به هم اضافه مخې ته نه درځو. هر هغه څه چې افغانستان ته له بهر څخه راځي لومړی د پاکستان او بیا له پاکستان افغانستان ته راشي. دریم، هر هغه څه چې له افغانستانه بهرنۍ هیوادونو ته ځي باید د پاکستان د لارې ولاړ شي. څلورم، په بهرنۍ اړیکو کې له موږ سره مشورې وکړئ ځکه ستاسې ښه ګاونډي یو، موږ ښه تجربه لرو. پنځم، دریای کابل بندونه مه جوړوئ. شپږم، تاسې قوي اردو ته ضرورت نه لرئ، موږ مو تر څنګ ولاړ یو، یو اتومي طاقت یو، ویره مه کوئ، پر موږ باور وکړئ، هم تمهاری بایی ہے. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی سرپرست وایي دا چې نن د ذوالحجې په پاره روژه هم ومویل زما ځواب غواړي، وایي یس. نو یوه سمه کلکه څپېړه مې پر مخ ورکش کړه، پر ځمکه ولوېد، په جګېدلو کې زما سره ملګرو یو دوه واره هم وواهه او نور ترې ولاړو.